بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد علی جوہر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو زموږ سلسله روانې چارې. نن تاسو سره په دې ویډیو کې زه یوه خبره شریکوم. ملک عارف حسین سرکار دا د نون لیگ یو ملګری دی او هغه یو ویډیو جاری کړی ده چې موجوده حکومت ویلي دي، عمران خان دا خبره کړې ده چې سرکاري ملازمین چې دي هغه به په 55 سال باندې ریټایر کوو، یعنې 15 کاله. مخکې د عمر 15 کاله، اوس هغه وایي چې 15 دي. نو او بیا دوی له به پنشن د دوی به ختم شي او دوی له به غونډې په غونډې باندې پیسې ورکړی شي. هغه ټول پنشن چې کوم دی یا څومره پیسې دي کېږي هغه له غونډې ورکړی شي، بیا به یعنې ماهانه پنشن مني. نو په دې باندې به د هغې هم کار وشي او دغه شان به نوو خلکو ته هم موقع په لاس راشي، یعنې نوي زلمي دي او ملازمتونو موقع به په لاس باندې راشي. نو ملک عارف حسین سرکار چې کومه خبره په دې کې کړې ده هغه وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ده، مونږ د نون لیګ یو، خو بیا هم وایي مونږ چې دی نو دې فیصلې سره متفق یو، خو دا خبره ده چې شروع د بره نه پکار ده. هغه پکې بیا مثالونه ورکړي چې عمران خان د دومره عمر دی او فلانکي جج د دومره عمر دی او دغه شان جنرالان دومره عمر دي. نو پکار دی چې هغې فوري طور استعفا ورکړي او هغې خپل پنشن ختم کړي او چې هغې کومې پیسې دي غونډې وله ورکړي. نو دغه شان کار به شروع شي. نو مونږ سره ملګرتیا کوو. د ملک عارف حسین سرکار چې کومه خبره ده هغې سره خو مونږ متفق یو، خو زه یو بله خبره کوم. دا خو یو داسې خبره شوه چې دغه ممبران صاحبان هغه پکې یاد کړي دي یا چې څومره کسان دي هغه دا وایي چې که چېرې صرف د استادانو خبره وي، تاسو استادان صرف ختموئ یا هغې ریټایر کوئ، نو دغه سره مونږ متفق نه یو. که چېرې دوی ته هم چل جوړ کړي، هغه ساده خبره ده. خو خبره داسې ده چې د ټولو لپاره دا بیا قانون پکار دی او خبره د بره نه پکار ده. خو زما چې کوم سوچ دی، ما چې څومره پورې وخت په دې پاکستان کې تېر کړ، څومره پورې زما عمر دی او د ډېر وخت نه زه په دې فیلډ کې هم یم. تقریبا د 1984 یعنې 1984 کې ما میټرک کړی دی او د میټرک نه مخکې ما لیکل شروع کړي. اړومبی لیکل ما اردو کې به کول، هغه ټایم ما په اخبار کې لیکل کول دغه شان. بیا مې کتاب ولیکل اړومبی د افسانو، بیا مې دویم کتاب ولیکو، زه کله فرسټ ایئر کوم دویم کتاب مې ولیکو. نو دغه وخت نه زما اخبارونو سره او د میډیا سره بیا سپیشلی ریډیو پاکستان کې ما ښه کافي وخت تېر کړو. نو زه چې په کومه نتیجه باندې رسېدلی ما د تقریبا بوټو صاحب خو ما لږ شان لیدلی و او بوټو صاحب نه پس بیا ضیاء الحق شو، بیا بېنظیره شوه، بیا نواز شریف شو، بیا بېنظیره، بیا نواز شریف او بیا زرداري او دغه شان بیا ایم ایم ای او ورپسې را روانه ده. عمران خان ته خبر راورسېده. زه چې په کومه نتیجه باندې رسېدلی یم، نو زمونږ په ملک کې ډېر خلک وایي چې جمهوریت ضروري دی او جمهوریت پکار دی، جمهوریت نه بغیر ملک نه چلېږي. خو زه وایم چې جمهوریت نه بغیر ملک تقریبا نه به چلېږي. یقینا چې دا خبره به صحیح وي، خو دا به د هغه ملکونو دپاره وي چې کم یعنې مغربي ملکونه دي یا داسې ملکونه دي چې هغې کې شخصي حکومت نشته دی چې هغه چلېږي. او د هغې غټه وجه دا ده چې هغه کسان هغه ملک سره هغه خاورې سره مخلص وي. زما چې څومره پورې یعنې عمر شو، ما څومره پورې وکتل، تاسو ته ما ادواریات کړه چې کم دور کې زه پاتې شوم ما وکتل، نو زموږ په ملک کې ساده خبردار چې جمهوریت بالکل نه چلېږي. ولې نه چلېږي؟ دلته کې چې جمهوریت شي کله په دې کې ممبران صاحبان، په دې کې سینیټران، په دې کې بیا وزیران، په دې کې مشیران، هغوی هر یو دا کوشش دی چې زموږ تنخوا کې اضافه وشي، زموږ ته ښه مرات میلاو شي او عوام دې په ګولۍ ولګي، هغې دې په تندر باندې ساړي شي. اسه خبره نه ده، خو مونږ ته سهولت میلاو شي. نو زه دا وایم د دې نه مخکې ما یو ویډیو کې دا خبره کړې وه چې هغه د وي آی ټکټونو خبره وه چې یاره 25 ټکټونه وي آی پي میلاویږي او مخکې به هغه چې چا به استعمال نه کړل واپس به یې جمع کړل، حکومت ته خزانې ته به واپس لاړل. اوس به هغه دا وي چې هغه ته ټکټونه میلاو شي، نو هغه به ښه مریدار ران سره کېږي او که ورور پې لېږي او که تره زوی پې لېږي او که ماما پې لېږي او که زوی پې لېږي او که ښځه پې لېږي او که مور پلار پې لېږي، په هغې باندې به چکرې ولګي. خو که بیا هم چېرې هغه پاتې شو، نه به یې واپس جمع کړي او هغې چې کومې پیسې کېږي هغه به یې والي او په جیب کې به یې واچي. نو ما دا خبره مخکې هم کړې وه چې مونږ ته د ممبرانو ضرورت بالکل نشته، مونږ ته د سینیټرانو، وزیرانو، مشرانو ضرورت بالکل نشته. مونږ ته که چېرې زه وایم چې ټیټ مارشله وي، ښه مریداره ټایټ چې ورته وایي چې ښه صحیح مارشله وي، نو هغې کې به فایده دا وي چې ممبران بني، سینیټران بني، وزیران مشران بني. نو هغې کې که آرمي ته مثال څه پیسې میلاو شي او هغې هغه فنډ راځي، نو هغه به کم از کم په صحیح ځایونو باندې لګي. او تاسو وګورئ چې د ایوب خان په وخت کې کوم ترقیاتي کار شوی دی، د ضیاء الحق په وخت کې کوم ترقیاتي کار شوی دی،
او د مشرف په وخت کې کوم ترقیاتي کارونه شوي دي د هغې مثال تر اوسه پورې نه میلاویږي. په جمهوریت کې تاسو وګورئ چې څومره کار شوی دی، هغه کم 2 نمبر کار شوی دی. داسې اکثر شوي دي چې نن پل جوړ شوی دی، هفته پس هغه پل پرېوتی دی او هغې کې په سوونو کسان پکې چې زخمیان شوي دي، مړه شوي دي پکې، او هغه نور نقصان پرېږده. دغه شان تاسو وګورئ چې سړک جوړ شوی دی، هغه هفته پس د هغې صورتحال څه دی. تاسو وګورئ چې نور کوم ترقیاتي کارونه شوي دي، هغې انجام څه دی. نو زه وایم چې که چېرې تاسو ما سره ملګرتیا کوئ نو جمهوري کسان خو بالکل نه کوي چې کوم پارټو والا دي، خو زه وایم چې عام کم عوام دي هغې ما سره په دې کې ملګرتیا وکړئ چې دلته کې مارشله وي نو دا خوره به محفوظه وي، دا ملک به ترقي کوي او دغه شان عام سړي ته به فایده میلاویږي. او که نه چېرې دا صورتحال دغه شان رواني چې کله چې دی نو بېنظیر راځي او کله نواز شریف راځي او کله بیا زرداري راځي او کله بیا نواز شریف راځي او کله بیا MMA راځي او کله بیا عمران خان راځي، نو زما په خیال باندې دا به بالکل ګپي او دغه شان نه به ملک ترقي کوي، نه به عوام ترقي کوي، او نه په دې ملک کې خوشحالي راځي، او نه به په دې ملک کې خلک د سکون ساه اخلي. قدرمنو تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکې اجازت، د الله په امان او وختونه په خیر.